کارډ والا دا به پلان نه ورکي چې نقل ته وباسي یہ پیرانو خلو خراب کو هغه لک صرف اتم پاس دی او زه شپاړسم خو ستا په نیمه تعلیم شو کنه تا له داسې رشته ده کمې راوړمه چې ستا په معیار پوره وي چپ شه پرو وایه څوکې به ونري پرېږده مړې څوکې ونري زما زړه اور کړی بډاس کړی ورکډم په خولې ډور جوړ کړو زه به ګډېږم چېرته دا کار فاروق خو به نه کړی فاروق د فاروق څه کار دی او فاروق له په ګوتو څه ورشي خیر په ګوتو خو به ډېر څه ورشي هر څه به تا پسې ولیکمه خو یو خبره مې واوره چې دا ټوله جعلسازي ده نه مرزا صاحب ته غم مه کوه الله به هر څه ټکي یو ځل چې د ځمکه زما شي که نه نو بیا به مزي ټول به ګډېږو ته به هم را سره د خیره سره ګډېږي یې دی که نه پټواري معافي غواړم جي غواړه که نه پینکي تا اوم شانتی اوم فلم کتلی دی څه زبردست فلم دی زارېږه د انډیا فلمونو نه بیزار قربان ده بچي شکر دی چې روغ رمټ کور ته راغلی چې دا د شرم لوښی راغی نور به کېږي خدای خبر چې چېرته تللی و او څه ورسره وشو هلکه فاروقه زما هغه اشنا څنګه دی زما د وخت قاسم جان او ستا د وخت ګران بابا بالکل ټیک ټاک دی زه ول ستاسو د راتلو اطلاع ورکوم سایني بلا و برکت نو خادم جانه د زړه ټکوره د سترګو توره شکر دی چې خدای بچ کړې که ته وجلی وې او بیا موږ دا سپی وجلی وې نو سپی ته خو واپس نشو راتلی که نه ای ته په پیر دې رحمت شه اوس دې اصلي خبره وکړه سپي خو ډېر دي خو زه خو بل نیمه که نه ګوره که نه خادم جانه ما ته د سپي نه ډېر ګرانه خو پته مې لګي چې زه په تا ګرانه یم او که نه خو خادم جانه اصل راته ووایه که نه چې زه په تا څومره ګرانه یم ته ما ته دومره ګرانې لکه دا ځې او اسلام آباد دا خو اډو مثال نه شو دا خو لوی مزل دی ښځه ته ما ته دومره ګرانې لکه د غنم اوړه هسې هغه سپی لیونی شوی خو به نه زما مطلب د خادم جانه سپی لیونی خو نه و که نه د سپي نه خو نیمه خبرو خو ما ته په نوم کې ستنې شروع کړي هغه دوست دې څنګه دی ته د توتي نه ډېره متاثره یې نو متاثره به ترې نه یم دا اوس هم شل منټه وړاندې راله 900 روپۍ راکړې ښه درې کې یاره ډېر نر او پښتون سړی دی خیال یې ساته ښه میلاویږو به که نه میلاو به شو خو چې ته جوړ شي هسې نه چې ته د سپي اثر در باندې وشي زما خو یارې خفه کېږم در باندې ناز بیګم یا ناز بیګم په پرته کې شه تا ته پته شته تا ته ما څه راوړي دا والا د ګران بابا د جیداد مومال حال پوره پونجي دوړي ته یا الله شکر دی چې زما د زړه ارمان مې پوره کړو چغې مه وهه په خوله لاس کې ده ویم دا ځان سره سنبال کړه چې څوک ته خبر نه شي کنې خټې به راله وګورې نو بیا یې مطلب څه دی چې دا موږ کاره کولی نه شو بس نور درته ګردان نشم ګولی خو ځان سره سنبال کېږده زه خو ویم چې د بېل بېل کس په سترګو کې سترګې واچوم او ورته ووایم چې ټول جیداد د ګران بابا زما په نوم شو که څوک مې څه کولی شي نو را میدان ته دې شي دا څه ګډې وډې وې چېرته غرق مو نه کړي ګوره ته ما خبره وکړه د دې خبرې هوا هم په چو لګېده که نه نو د مخې سره به دواړه دوړو او نو دا خو به ما ته ډېره ګرانه شي زه خو به هر وخت خوټ کېږم زړه به مې پوخ شي دا پکې لا بله پرده شه پرده اوې د ګران بابا او د بي پي ډېر زیات خیال ساته که هغوی د ځمکې د تقسیم خبره کویم که نه نو موږ ته به یې منې کوو تا خو مال زړه پوخ کو رخصوت یې لاخو انده خاوندان به داسې لکه ستا غوندې نه 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 بالکل داسې دي ته به کله
کړی کېږي کله په وړو کې مالګه زیاته کله کټۍ کې مرچکې زیات کله چای خوږې کله پیکا یم ټوله ورځ خوشو تشو پسې ګرځي توبه وباسه زما توبه زما د پلارم توبه زما د نیکه توبه توبه ده اوس مې معاف کړه کنه شابه کښېنه پاسه چې ونه درېږي ښه په خیر خادم وروره دا ته کله راغلی زه خو د هغه وخت نه راغلی یم چې لکه د غچي په شان راووتې او لکه د مږې واپس دننه کړي اصل کې ما او بابي دې پټپټاڼې لګولو ما ورته وی چې بس زه نورې لوبې نه کوم نو هغې وی چې اوس به زما نمبر تېری ځکه یې واپس دننه راښکلم مړه په تا خو یې داسې راایښي یو لکه چې د هندوانو غلا کې یې ګیر کړی څه چا را باندې راایښي بابي یادوم هسې خالص سور لونګین مرچکې دی ګورې د بابي دې دومره جرأت نشته څه لا را باندې خمیره کوې اوس په ورله ډوکې مات کړم پرېږده مړه څه ترې نه غواړې غلطي ترې نه وشوه نور دې راله خراب نه کړي ما څوک نشي خرابولی خو ته وایه د کور خلک د واده ته تیار شو او که نه اشنا څوک را باندې غم غرض نه کوي ستا دپاره ما سره بله نسخه هم شته پیمبان هغه څه ویم درته اورئ ته دا غوږ دې خوا کړه ډېر مالداره خلک دي هلک پټواري دی یا الله د لور قسمت مې را بیدار کړي ننټې ګل به مودېږي او که نه ناوې کېږي به او ډولۍ کې به ځي انشاءالله هغې داسې ځای کې ښځه کول غواړي چې جینۍ ښکلې وي او خانداني وي په دواړو خبرو خو زما معقول برابر ده خو دا راته ووایه چې کله به راځي 2 ورځې پس بس ته ځان تیار ساته ته پروا مه کوه جی هلو او ماګل ته ډېرې چیغې مه وهه خیر دې وي خیر خو نه دی که نه ولې بیا څه چل شوی بله رشته را روانه ده رشته خو زما هم در روانه ده څه مطلب زما ممي او ډېډي تاسو کره در روان دي نو کله نن یا سبا بیبي او بابا که خپل ځان در باندې ګراني نو واده راله وکئ کني نو ګنې نو څه دې کې 3 کولی دي کاجي دا ډسکه یې مو که نه یا زویه دې کې سرخوږي ګولۍ شته ټول موټ دې راله خراب کو نو ما دا خبره کوله چې په دې تماچه کې 3 ګولۍ دي په یو ګولۍ مې د بابا نوم لیکلی دی په دویمه ګولۍ مې د بیبي نوم لیکلی دی او په درېیمه ګولۍ مې خپل نوم لیکلی دی خادمه اول درېیمه ګولۍ خلاصه کړه خادم لاله په یو ګولۍ باندې زما نوم ولیکه ولې دلې لیکل ورځي څه زه سیادرې نه ډکوم اسیا کوم ووایه د مطلب خبره کوه د مطلب د مطلب خبره دا ده چې فوري طور راله ښځه وښیي ګنې په یو ډز تا ولم په یو ډز بیبي ولم او په درېیم ډز ځان خو که دړې نه کو یا زویه ښځه درله کومه خو داسې چلونه مه کوه داس کوه بې خونده چیلمه لکه تا مرګ ته غاړه ایښې ده خو ما نه واده نه کې یا سړیه داسې کې دا بې غیرته باندې په رښتیا ډزونه کي ښځې ته د داس مریض را ورکه که نه نو دی په ما ډز نشي کولی ما باندې داس کې داس کې په ما باندې داس کې په ما باندې سمه صالحه چا ته ویلي چا درته ویلي وایه
دا راته توتی ویلي دي دا ټول چلونه په ما باندې توتی کوي ها زما شکو چې ستا شاته څوک شیطان دی اوس پته ولګېده توتی د توتی خو به اوس زه خوښ شم یا د خدای ظالمه زه دې ورته ولې یادولم او زما نوم دې ورته ولې اخیستو غوسه خو به نه و برابر به دې کي اجه هغه دې راغو الله پیمان دا خو راته ډېر غوسه ښکاري خادمه ته داسې وکړه ته چېرته پټ شه زه حالات سمبالوم دا دې صحیح وایي ځه خادمي خو دروغ وی په توتي هسې الزام لګول څه ګوره ورته په دې ځوانۍ کې څنګه په مصله ولاړ دی خپل عبادت کوي لګیا دی ای خادمي سره خو زه ګورم بلکل به نه پرېږدم دا دی ورځم قاسم جان څنګه یا یاد کا تر دوبه نه کړه راځي فاروق تا خور وخت دې کړه زه ډېرې منې کړم چې دا سبا په ورځو یا لکه زوړ شوې اوس مو لکه نه ښکارې بیا هم نه منې یا راځم یا قاسم جان فاروق ما په وړو وړو خبرو چیړي چې دفتر ته ولې نه وخت راغلی ټول ورځ په ټلیفون ناسته خبرې کوي وای لورې ستا په دفتر کې کورسۍ نشته چې ته په ټلیفون کښېنې که داماد شو نو بیا د هغه مطلب دا دی امي چې نه به زه چاته ټلیفون کوم او نه به ما ته څوک رینګ کوي نو داسې وایه که نه